مدینه منوره دا په خیال ګرځم د ادب زره زره دا په خیال ګرځم مدني جانان هم هلته کې دفن دی د عایشې بیبي حجره دا په خیال ګرځم د نبی سره صدیق او بل عمر دیم ما یې کړي ننداره دا په خیال ګرځم شنه روضه کې محمد رسول الله دی یوه پرده پرېدا خوره ده په خیال ګرځم د محراب او د منبر ترمنځ جنت دی جنتی دا نظاره ده په خیال ګرځم د نبی اصحاب پکې چې طالبانو دا اصحاب چبوتر دا په خیال ګرځم د روضې انور خات طرف تراشه شین گنبد او منار دا په خیال ګرځم د غزین انور خات طرف ته ګورم د بقی بیا مقبره دا په خیال ګرځم سچې وایي دا لیکلی شي اسراره خپل خوله بوټه کړه دا په خیال ګرځم نوم دې په نومونو کې محبوبه څومره ښکلی دی نوم دې په نومونو کې محبوبه څومره ښکلی دی عرش معلا کې رب د ځان سره لیکلی دی عرش معلا کې رب د ځان سره لیکلی دی نوم دې محمد احمد محمود دې ګل عزارم ویلی الهی پتا درود زی وقارم نوم دې محمد احمد محمود دې ګل عزارم ویلی الهی پتا درود زی وقارم ما د دوی اجتماع سپاری آیت کتلی دی عرش معلا کې رب د ځان سره لیکلی دی عرش معلا کې رب د ځان سره لیکلی دی نوم دې په نومونو کې محبوبه څومره ښکلی دی عرش معلا کې رب د ځان سره لیکلی دی عرش معلا کې رب د ځان سره لیکلی دی کله په واللیل ذا یغشا فترضوا یاد څومره د لوی شان دی په یاسین او په طه یاد کله په واللیل ذا یغشا فترضوا یاد څومره د لوی شان دی په یاسین او په طه یاد کله په واللیل ذا یغشا فترضوا یاد کله دی اذان کې نوم درم سره راغلی دی عرش معلا کې رب د ځان سره لیکلی دی عرش معلا کې رب د ځان سره لیکلی دی نوم دې په نومونو کې محبوبه څومره ښکلی دی عرش معلا کې رب د ځان سره لیکلی دی عرش معلا کې رب د ځان سره لیکلی دی حسن د یوسف او قدمو د عیسی سلام داسې معجزه د عصا و د موسی سلام حسن د یوسف او قدمو د عیسی سلام داسې معجزه د عصا و د موسی سلام دا کمال د ټولو الله تا ته در بخلی دی
دا کمال د ټولو الله تا ته در بخلی دی عرش معلا کې رب د ځان سره لیکلی دی عرش معلا کې رب د ځان سره لیکلی دی نوم دې په نومونو کې محبوبه څومره ښکلی دی عرش معلا کې رب د ځان سره لیکلی دی عرش معلا کې رب د ځان سره لیکلی دی صاحب الجمال او هم سید البشر نبی رب نه پستا شان دی شو خبره مختصر نبی صاحب الجمال او هم سید البشر نبی رب نه پستا شان دی شو خبره مختصر نبی خدای مو کستا شان ته څوک جهان کې رسیدلی دی خدای خو کستا شان ته څوک جهان کې رسیدلی دی عرش معلا کې رب د ځان سره لیکلی دی عرش معلا کې رب د ځان سره لیکلی دی نوم دې په نومونو کې محبوبه څومره ښکلی دی عرش معلا کې رب د ځان سره لیکلی دی عرش معلا کې رب د ځان سره لیکلی دی کله په خلق عظیم دی پاک الله ستاینه کړي کله د قل ان کنتم تحبون ښودنه کړي کله په خلق عظیم دی پاک الله ستاینه کړي کله د قل ان کنتم تحبون ښودنه کړي منبع الکمال کا تمام قرآن لوستلی دی عرش معلا کې رب د ځان سره لیکلی دی نوم دې په نومونو کې محبوبه څومره ښکلی دی عرش معلا کې رب د ځان سره لیکلی دی عرش معلا کې رب د ځان سره لیکلی دی موږ په مونږ فرض دی غیر ستا د نوم نه کېږي موږ په مونږ فرض دی غیر ستا د نوم نه کېږي تا باندې درود سره سکون د هر یو زړه کېږي موږ په مونږ فرض دی غیر ستا د نوم نه کېږي تا باندې درود سره سکون د هر یو زړه کېږي ستا شان کې چې ګوري نقطه پاک الله وهلی دی ستا شان کې چې ګوري نقطه پاک الله وهلی دی عرش معلا کې رب د ځان سره لیکلی دی عرش معلا کې رب د ځان سره لیکلی دی نوم دې په نومونو کې محبوبه څومره ښکلی دی عرش معلا کې رب د ځان سره لیکلی دی عرش معلا کې رب د ځان سره لیکلی دی ستاسو د اوصافو برکت دی چې اشعار لیکي شعر سنجیده او نعت شاعر اسرار لیکي ستاسو د اوصافو برکت دی چې اشعار لیکي شعر سنجیده او نعت شاعر اسرار لیکي ستاسو په کمال باندې دا کمال موندلی دی عرش معلا کې رب د ځان سره لیکلی دی عرش معلا کې رب د ځان سره لیکلی دی نوم دې په نومونو کې محبوبه څومره ښکلی دی عرش معلا کې رب د ځان سره لیکلی دی عرش معلا کې رب د ځان سره لیکلی دی استاد محترم شاعر محمد اسرار تورمایار ضلع مردان عفى الله عنه د لیک نیټه د 9 ورځې کال 2021 درېمه میاشت 10 تاریخ خپل خوږ شاګرد حافظ قاری عبدالهادي حنفي والسلام